अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की रहमत का साया तहरीक के सर पर है छाया। तहरीक ने एक बस्ती में इस्लाम का परचम लहराया। अल्लाह की रहमत का साया तहरीक के सर पर है छाया। तहरीक ने एक बस्ती में इस्लाम का परचम लहराया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लो चला जमात का लश्कर पैगाम मोहब्बत का लेकर। हर बस्ती घर कूचा हर घर चुनता हुआ नफरत के पत्थर है सैयद मुनव्वर रहबर। सब बोलो अल्लाहु अकबर, बातिल का चेहरा धुंधलाया। तहरीक ने एक बस्ती में इस्लाम का परचम लहराया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्लाम से नाता जोड़ चले हम सारे तासुब तोड़ चले। जंजीर जहालत तोड़ चले, बातिल के गुब्बारे फोड़ चले। इस्लाम है अपना सरमाया। तहरीक ने एक دا सूबाई اسمبلی د 55 حلقې د جمعه اسلامي زون د جمعه اسلامي د یوم تاسیس په سلسله کې په دارالعلوم مفتاح العلوم اشنغرو کلی شیرګړ کې د یو تقریب اهتمام کړی و. په دې تقریب کې د جمعه اسلامي ضلع مردان نائب امیر د دارالعلوم تفهیم القرآن مردان محتمم ممتاز علیم الدین شیخ الحدیث ډاکټر عطاالرحمن مشر میلمه و. تقریب کې د جماعت اسلامی کارکنانو او ارکانو په ګڼ شمیر کې شرکت وکړ. دې تقریب د یو لوی اجتماع شکل اختیار کړ. تقریب دا تقریب مشر میلما تفصیلی او علمی وینا وکړه. تقریب دا د جمعه اسلامی ضلع مردان امیر مولانا سلطان محمد، د جمعه اسلامی ضلع مردان نائب امیر د تحصیل تخبی خطیب شیخ الحدیث مولانا صفی الله او د زون امیر مشتاق احمد خان ایڈوکیٹ هم وینا وکړه. کتونکو راځي چې وګورو مخکې دا تقریب په دې ریپورت کې. زما د رب د دین د نفاذ لپاره ما د لار خپل کړی دا څه صلاحیتونه الله را کړی دي هغه په دې لار کې استعمالو مجاني هم او مالی هم هر څه. اوس که چېرته مونږ د خپل صلاحیتونه په دې لار کې نه استعمالو نو یقینا دا ناشکري ده بیا. او د شکر په باره کې چې تاسو شکر وباسئ الله وایي دا نعمت بل ته نورم سیوا کوم. او څنګه چې ډاکټر عطاالرحمن صاحب خبر وکړه دا د معراج الهدى صاحب د مشتاق احمد خان صاحب په دې موقع چې کوم پیغام دی ویډیو یا د امیر جماعت کوم پیغام دی نو سوشل میډیا دور دی او ټول خلک هغه اوري او ګوري. دا ټولې خبرې موږ ته مخې ته پرتې دي. موږ تاسو ته الله تعالی د جماعت اسلامي د یو نعمت په طور باندې راکړی دی او د دې نعمت شکر ادا کول دي. او د دې شکر ادا کول د دې جماعت کار کول دي. کم غرض او کم مقصد لپاره جوړ شوی ما ته په پوښیو او د پویدو نه پسم کم حلق پورته کړي او د جماعت ارکان او کارکنان جوړ شوي. نن ورځ چې دا یوم تاسیس دی دا عزم مصمم کول دي چې د دې کار دپاره به زه خپل ټول وسایل د الله د دین نه قربانوم.
سید منور حسن صاحب داغه دا آیت ویل ډیر مشهور داغه په ویل چې ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. حقیقت کې همدا نه چون دی د جماعت د رکن د پاره د کارکون د پاره د حامی د پاره د متفق د پاره اذا کار زه نه د مودودي صاحب د پاره کوم نه دا کار د منور حسن صاحب او قاضي حسین احمد د خوشاله ولو د پاره کوم نه دا کار د مشتاق او د سراج صاحب د پاره کوم نه دا کار د امیر ضلع او د امیر زون د پاره کوم. په حقیقت کې چې دا کم سما خپل کړی دي نازه د رب العالمین د پاره کوم. اجر به څوک ورکړي هیڅ چا څنګه ورې اجر نشته. موږ سره څه موږ څه دعا ده ستاسو شکریا ادا کول دي چې کار مرګره وږي د امیر زه خوشحالي هغه ورته دعا کوي نور اجر خو الله سره دی. وما اسألو یو رکن هم د کارکون هم ده یو بل باندې مو احسان نه دی چې ګینې زه ستا دین نافذ کوم زما ته رب د دین د نفاذ دپاره ما دا لار خپله کړې ده څه صلاحیتونه الله را کړي دي هغه په دې لار کې استعمالوم جاني هم او مالي هم هر څه. اوس که چېرته مونږ دا خپل صلاحیتونه په دې لار کې نه استعمالوم نو یقینا دا ناشکري ده بیا. او د شکر په باره کې چې تاسو شکر وباسئ الله وایي دا نعمت به درته نور هم سیوا کوم. لئن شکرتم لازیدنکم که شکر دې ویست الله وایي نعمت درته نور سیوا کوم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که ناشکري دې اختیار کړله نو الله فرمایي زما عذاب ډېر زیات سخت دی. د چې راتلم په لاره باندې تاسو د آیت باندې حکم خو خامخا پکار دی نو چې ته په انفرادي سطح باندې په دې عمل نشي کولی او جایز د سره نه دی چې دلته مفتي صاحب فتوا ورکړي او برنډه کې بیا کېني خلکو نه سرونه کټ کړي دا کار خو نشي کېدی نو عمل به څنګه کوو؟ نو د عمل لپاره نظام پکار دی که نه دا خو نشي ویلی چې په دې آیت عمل مه کوه. احل الله البيع وحرم الربا الله تجارت حلال کو سود حرام کو. نو سود خو د بینکونو نه ستا په تقریر باندې نه وځي په لټریچر باندې نه وځي په کتاب ورکولو خو نه وځي په کتاب ورکولو خو به ته مسله بیان کړي دا خو به وځي په هغه طاقت او قوت باندې چې هغه یو حکم وکړي او امپلیمنټ شي. دا به دا سټرکچر به څوک جوړي دا زمونږ د فریضه ده او که دقه زمونږ فریضه ده. یا السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما چې نن سبا خلک کوي د کرپشن علاج راته وښایه د کرپشن علاج دا آیت دی. غلا چې چا وکړه که نارینه دی او که زنانه لاس ته پرې کړه نو چې لاس ته په چوکونو کې پرې کړي نو څوک به یې پرې کړي ما ته یې خو نشو پرې کولی. لہذا د مولانا مودودي د سټرګل یو عنوان دا و چې موږ به دا کوشش کوو چې داسې یو هیئت جوړ شي. نو اوس خلک کوي چې دا څلورمه خبره ته کومه کې د اقتدار ده نو په دې زموږ دماغ څوک خراب نه کړي. او شته زمونږ په ملګرو کې مخلصین دي هغه وایي زما سره په دې سټپ کې اختلاف دی هغه پلانکي سره مې اتفاق دی پلانکي سره مې اتفاق دی. دا خو جمهوریت شو دا خو یو مشرکانه نظام شو ته په دې باندې اسلام راولې او دا خو همدغه لوبه شوه. نو زه تاسو ته عرض وکړم محترمو چې 41 کې جماعت جوړ شو 47 کې پاکستان جوړ شو چې پاکستان جوړ شو مولانا مودودي رحمه الله د جماعت اسلامي ملګرو ته کارکونانو ته ویلو چې تاسو به الیکشن کې حصہ نه اخلئ. په دا خبره زه اکثر ډېره کوم چې دا خو موږ پیټي کو ښکارې کو واضح یې کو که نه کنی دماغ دره خلک خرابوي. مولانا ووایي چې موږ په الیکشن کې حصہ نه اخلو همدقه ستا دا دلیل بیان کړو چې مشرکانه نظام کې نه اخلم حصہ بلکې زه د دې نه خبر شوی ما مولانا عبدالبر صاحب خو سمه انسایکلوپیډیا ډېر معلومات دي ورته چې مولانا دا وایي چې زما کارکون دی د دې سرکار ملازمت هم کوشش وکړي چې احتراز دي داسې ده د هغې د ملازمت نه م احتراز کوه چې ډېره مجبورني د دې دستوپان مه جوړېږه ځکه چې د دې نظام کم یو دی چې زه خو پوه شم چې نظام دی کم دی. نو دغه ټایم کې مولانا مودودي رحمه الله او دا ستا او زما لپاره د سټرګل دا هم څوک تپوس کړي چې جماعت څه کړي دي او جماعت څه کړي دي څه کړي دي هغه الله ته معلوم دي کم هم کړي دي خو دا بعضې خبرې داسې شوي دي چې دا تاریخي کارونه شوي دي مونږ یې نه شو کولی کم از کم د الله شکر خو پیدا کړو که نه. هغې تحریک شروع کو په ټول پاکستان کې هغې ته به یې مطالبه نظام اسلامي چې اوس هر سړی وایي چې د اسلام لپاره خو ما ډېرې قربانۍ چا چې ورکړي د الله په علم کې دي بس د الله په علم کې دي الله یې د ټولو هغه منظوري کړي هسې خبره نشته.
خو مولانا تحریک شروع کوم استاد ماتو ګډو مرګرو د لګو مرګرو شروع کو مطالبه نظام اسلامی چې پاکستان جوړ شو خو قبله معلومه نه دستور معلوم نه نظام وکړه راځي نو کراچۍ کې گرفتار ک مولانا مودودی او د ملتان په جیل کې واچو په دې اسمبلی کې یو عالم ناستو علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله نو دا ستاره بل خبره جواب شو چې د شبیر احمد عثماني سے په اسمبلی کې څه کول دا خو تفسیر عثماني مفسر دی ډېر لوی عالم دی خدا غ ذهن کې مداوه چې د اسلام خو منافسي کې دی ځای نه په اخلاص تلې ولتا نو هغه پاسې دا غوي چې دا مولانا مودودی کوم خبره کوي بار یا د تنظیمونو کوم خبره کوي دا ټیک خبره کوي نو څوک نو په دې فیصله وکړه چې موږ به قرارداد ولیکو نو قرارداد مقاصد چې دې ته اوبجیکټیو ریزولوشن وایي په عربی کې ورته قرار الاهداف وایي قرارداد مقاصد د دې مسوده تیار کړه شبیر احمد عثماني رحمه الله د خپل قلم نه وته او علماء ته ولېګل مولانا مودودی رحمت الله علیه ته جیل ته ولېګل چې هغه وکړه هغه بالکل ټیک ده ځکه چې په دې کې د اقتدار اعلی او د الله د حاکمیت اعلی خبره شوې وه نو چې دا ولیدا نو بیا مولانا وویل نو پریشانه کېږي به نه چې اوس د پاکستان سټیټ کلمه وویله مولانا او فرمایل چې اوس د پاکستان ریاست کلمه وویله دا اوس هغه سیکولر ډیموکراسي نشوه هغې کې خو اقتدار اعلی د عوامو سره دی دلته خو اعتراف وکړه چې اقتدار اعلی د الله سره دی حاکمیت اعلی د الله سره دی او د پاکستان جمهور او عوام به د دې خبرې قابل جوړو چې انفرادي ژوند او اجتماعي ژوند د قرآن او د سنت د تعلیماتو مطابق تیر کی دا د الفاظ دي نو د هغې نه پس الیکشن شروع شو بیا محترمو چې شکر هم پې د الله ادا کړو په دې باندې موږ د اطمینان اظهار هم وکړو د یو خبرې تعلق د جماعت اسلامي سره هم دی او ستاسو د ضلعې سره هم دی او ستاسو د دې حلقې سره هم دی خو دا خبرې قوم ته خو بیانول پکار دي که نه بطور غرور نه بطور تحدیث نعمت زمونږ ډېر کارونه شوي دي خو موږ یې بیانو نه او بل سړي دوه کاره کړي یو کاره کړی ټول ملک یې په مخ راغستي چې دا ټول ملک دا قبله او دا سیز موږ روز کړی دی کنی سیکولر ملک ته جوړو کنی علماني او لیبرل ملک ته جوړو نو ته ولې خپله خبره نه کوې نو هغه دویمه خبره دا ده چې مولانا ګوهر رحمان رحمه الله ستاسو د دې ضلعې امیر او ستاسو د ضلعې سره تعلق دا حلقه به تاسو پاس کړی هغه به سلطان محمد صاحب هم ګواهي عبدالبر صاحب ما د هغه نه څو پېرې دا اورېدلي دي چې د دې حلقې د عوامو ته زړه لړنه دعا وکړو هغه به وایي د دې لړنې مو ته دعا خېږي دعا ځکه خېږي چې د دې نه بغیر خو زه تللی نه شم هلته او کوم کار چې شوی دا کار تاسو ته بیانوم اوس که نه هغه د جومات کار دی کار دا دی چې دا کوم قرارداد مقاصد دی دا د آیین قابل عمل حصه نه وه دا مقدمه وه دا پریمبلو نو کله به چې موږ خبره وکړه چې لکه قرارداد مقاصد د الله د حاکمیت خبره کې ولې اسلام نه نافظ کوئ نو سیکولر پارټو به موږ له جواب راکړو ججانو د سپریم کورټ هم دا جواب راکړی دی چې دا ما ته په ریفرنس کې مه پیش کوه دا اصل آیین نه دی دا خو مقدمه ده نو په دغه 85 اسمبلی کې اتم ترمیمی بل چې کله پیش کېده اتم ترمیمی بل د ضیاء الحق چې څومره اقداماتو نو هغې ویلیډیټ کول ډېر یو جامع بل خو هغې باندې ستاسو د جماعت اسلامي نماینده او دا یاد ساتئ تاریخ حصه ده دا بخت الله جان هم صحابي درس نه خبر ده چې په دغه ټایم کې زمونږ جمعیت علماء اسلام مشران او محترمین چې وو هغې په الیکشن کې حصه نه واخیسته هغې بایکاټ کړی هغه غیر جماعتي با انتخاباتو هغې حصه نه واخیستې هغې په دې فلور کې نو موجود ستا جماعت اسلامي 13 ممبران نو په دغه ځای کې ما ته یاد شي چې مولانا مرحوم پاسېدلی او په ګنټو د هغه تقاریر شوي سټیپ بای سټیپ یو ډېر طویل تقاریر هغه وی چې خدای مبخه 227 ممبران 227 چې موږ به دې بل له ووټ ورکو خیر دی دا بل به موږ پاس کړو خو زموږ به یو ترمیم پکې منظوره وی هغه ترمیم دا چې قرارداد مقاصد به د آیین قابل عمل حصه ګرځوي په دې باندې ډېر ډیبیټ شوي ډېر بحثونه شوي ما ته پته ده ډېر لږ پې شوي خو ما ته یاد دا دي چې مولانا مرحوم به د ممبران ته داسې د مخ راوګرځو ورته به وی مسلمانان مخکې یې او پاټو باندې وروستو یې
نو قبر کې به جواب ورکو. نو زه دا دلایل تاسو در کوم د قرآن او حدیث پر رڼا کې مسلمانان یې امداد وکړي. نو هغې امداد وکړو، نو هغه شی منظور شو. نو اوس چې ته پاکستان آئین اوچت کې، نو په هغې کې لاندې دغه ځای کې لاندې لیکلي دي چې اوس دا محض دیباچه نه ده، دې ته ویلی شي سبسټنټیو پارټ آف د کانسټیټیوشن. سبسٹینٹیو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، آئین کا قابل تنفیذ حصہ. دا جماعت اسلامی سٹرگل دی، دا جماعت اسلامی کردار دی چې قبله ولا متعین کړه، رخ ولا متعین کړه. اوس دا دستور ستا په لار کې رکاوټ نه دی، خو ډیپینډ کوي په لاسونو باندې. که ښه لاسونه دې ولېږل نو دا دستور د هغې په لار کې ممد او معاون دی، او که لاسونه دې سیکولر ولېږل نو دا دستور دی، خو هغې به یې نه کوي، هغې به بانې جوړوي. بیا د هغې نه پس محترمو بله خبره مې درته کوم، بیا د دې ضلعې سره تعلق دی چې دا توحید رسالت دا کومه خبره ده. نو دا هم په دغه اسمبلۍ کې یو سټرګل شوی دی، د دې سزا خدا نه وه. نو په هغې ما ته یاد دي بیا چې ستاسو نمایندګانو په هغې تقاریر وکړل، په هغې بحث وکړو، په هغې ډیبیټ وکړو چې سزا د توحید رسالت سزای موت دی. چا به تاسو کو وستا پالیسی سره جماعت بس چل گئی. هغه ورته جماعت اسلامی ایک تحریری دستور کی روشنی میں چلنے والی جماعت کا نام ہے. دا ټکی ما دا غنډه وایي تحریری دستور کی روشنی میں زمونږ یو لیکل دستور دی، ماته لار خولې ده، ماته یو جهت را کړی دی. نو د په 5 کې دا خبره وکړه چې زه کم قدم وچتوم، زه به دا مشوره کوم چې قرآن او حدیث ماته څه وایي. نو پالیسی معلومه شوه که بله پالیسی سره ماته دا خبره د په 5 کې وکړه چې زیر زمین کاروایی به نه کوم، بر سر زمین دعوت به ورکوم، سازشونو باندې به اقتدار ته نه ځم. او د دې په حواله باندې مولانا ویلو چې دا موږ د یاري نه دا کار نه کوو چې یریږو. زمونږ مطالعه دا د قرآن او حدیث نه جوړ دا دی چې کار به علانیه کې، کلو به کې، زیر زمین په سازشونو به نه کې. دا ټولې خبرې په هغې کې موجود دي. دا زون چې دی زمونږ ټوله ضلع الحمدلله. خو زه به تاسو ته عرض وکړم چې دا زون زمونږ او د خوا کې زوړ کې 26 چې وو، دا مشرانو د وخت نه کوم مشران موږ سره ناست دي. دا زمونږ اوس هم تاریخي 2 زونونه وو، تاریخي 2 زونونه وو دي هم. خو زه به دا ګزارش وکړم چې دا کار د نه کمزوري نه شي مخ په وړاندې لاړ شي. زه به تاسو درخواست وکړم موږ به چې کتل په شورا کې به کېناستو، موږ به پکې 27 ته کتل، موږ به پکې 26 ته کتل، او د هغې سره به مقابله چا نه شو کولی. نو زه دا ګزارش کوم چې دا سیز د نه کته لاړ نه شي، کمزوري نه شي، مخ په وړاندې لاړ شي. هر سړی پوهېږي پلان کې فعال دی او پلان کې غیر فعال دی، او دا چل دی او هغه چل دی چې په دې کې زه فعالیت نه کوم، په څه کې فعالیت کوم. او په زما سره ګیله ده، زمانه څه خبره ده، نو هغه زما سره فورمونه شته، زما سره مشاورت ادارې شته، زما سره هر څه شته. داسې اقتصادي نظام بل ځای کې رشته سره نه، او نه دومره غټې مسلې شته، هېڅ هم نشته. صرف دومره خبره ده چې زه راوځم او د جومات له پراپر ټایم ورکړم، ځان هم د دې دپاره 100 کوم، بل سړی هم په دې پوه کړم، او ښه به پانګې دوهل د جومات دپاره خلکو نه تایید واخلم. نو انشاءالله لرې نه ده چې په ټول پاکستان کې، خصوصا په دې صوبه کې، خصوصا په دې زون کې، په دې ضلع کې به داسې یو لیډرشپ مخې ته راشي چې هغه لیډرشپ خلکو ازمایلی هم دی، او هغه د اسلام او د دین په لار باندې به روان لیډرشپ وي. الله رب العالمین دې موږ له د صحیح پوهې او د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. बस्ती में इस्लाम का परचम लहराया, अल्लाह अकबर, अल्लाह
बन जाना, इस्लाम का परचम लहराना है, कुफ्र से हमको टकराना, बातिल से कभी मत घबराना, दुनिया तो कहेगी दीवाना, दुनिया से कभी मत घबराना, दुनिया है फकत एक अफसाना, दुनिया से गया जो भी आया। तहरीक ने एक बस्ती में इस्लाम का परचम लहराया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तौहीद के नगमे सब गाओ, हर जुल्म सितम से टकराओ,